دوستانو سلام، وخت مو پخیر. په دې هیله چې ښه به یاست. په دې ویډیو کې غواړم څو مهم ویب سایټونه چې زه شخصا په کرپټو مارکیټ کې ډېر استفاده ځینې کوم او ډېر یې کاروم، تاسو ته هم معرفي کړم او ستاسو سره هم شریکم. دا ویب سایټونه زه فکر کوم هر سرمایه‌ګزار یا هر ټریډر یا هر هغه کس چې په کرپټو مارکیټ کې پیسې انویسټ کړي دي ضرورت لري چې ورڅخه باخبره سي او استفاده ځینې وکړي. اولین ویب سایټ چې په کرپټو مارکیټ کې موږ ډېره استفاده ځینې کوو هغه د کوین ټلګراف په نامه دی. کوین ټلګراف دا ویب سایټ تاسو کولی شئ چې په ټویټر کې هم فالو کړئ. د ټویټر اکاونټ هم هلته فالو کولی شئ. ځینې وخت هلته په ټویټر کې هم دلته مهم خبرونه یا مهم تحلیلونه یا حتی ځینې وخت دوی په ټویټر کې مهمې مقالې هم هلته دوی خپروي، تاسو یې هلته پوسټوي، نو کولی شئ هلته یې هم فالو کړئ. کله چې دلته په لومړي ځل د کوین ټلګراف ویب سایټ ته تاسو داخل شئ، په دا سر کې تاسو وینئ د بیټ کوین او څو نورو کرپټو کرنسیانو قیمتونه تاسو دلته لیدلی شئ. وروسته تاسو کله چې صفحه داسې لاندې کش کړئ، سکرول ډاون کړئ صفحه، دلته ځینې نور خبرونه کتلی شئ، مهم خبرونه چې په کرپټو مارکیټ باندې تاثیر لري، مهم ورځني او لحظه په لحظه دلته نوي خبرونه، تازه خبرونه چې راځي تاسو یې لوستلی شئ. بعضې وخت د ځینو ټریډرانو ټکنیکل تحلیلونه هم د مختلفو کرنسیو په اړه دلته دوی خپروي. تاسو کولی شئ چې د هغه څخه هم استفاده وکړئ. البته یو خبره تاسو باید په ذهن کې ولرئ چې تاسو باید انګلیسي ژبه تر یو حده پورې قوي، تر یو حده باید تاسو په انګلیسي وپوهیږئ، ځکه دا خبرونه ټول په انګلیسي دي دلته او تاسې باید ورڅخه باخبره شئ. نور هر ځای چې تاسې مثلا که په دري ژبه یا په فارسي ژبه تاسې یو ځای خبرونه وینئ یا په کومه بله ژبه وینئ، هغه ډېر ناوخته تاسې در رسیږي، ځکه دا ټوله خبرونه لومړی په انګلیسي ژبه خپریږي په مختلفو ویب سایټونو کې، لکه مثلا کوین ټلګراف. وروسته بیا د دې څخه نورو ژبو ته اوړي چې تر تاسې پورې مثلا بیا در رسیږي. نو بهتره دا ده چې تاسې انګلیسي ژبه زده او کوشش وکړئ چې خبرونه خپله تحلیل کړئ او خپله پیدا کړئ او پر وخت ورڅخه باخبره شئ. دا یو ویب سایټ چې تاسې باید حتما په خپل براوزر کې همیشه لپاره ثبت ولرئ او وخت نا وخت یو سر ورښکاره کړئ او د مارکیټ د حالات څخه ځان خبر کړئ. دوهم ویب سایټ چې زه ډېر استفاده ځینې کوم کوین ډیسک دی، coindesk.com. البته د خبرو ډېر زیات ویب سایټونه شته، خو زه شخصا د دغه درو څخه استفاده کوم. د نورو ویب سایټو لینکونه به هم زه په ډسکرپشن کې واچوم. کوین ډیسک هم د مهمو او جالب موضوعاتو په اړه مقالې لري. کولی شئ بعضې وختونه د دوی پاډکاسټونه هم واورئ. هغه کسان چې په ویب سایټ کار کوي، په دې ویب سایټ کار کوي، وخت نه وخت پاډکاسټ لري، یعنې د مایکروفون و کامرې مخ ته کښېني، د یو موضوع د یو ټاپک په اړه غږېږي، یا د مهم خبر په اړه غږېږي، یا خپل نظرونه شریکوي چې کولی شي مثلا ستاسو سره کومک وکړي چې بهترین تصمیمات ونیسئ. همچنان دوی ځینې وخت د کرپټو مارکیټ هاخوا جهاني موضوعات هم تر پوښښ لاندې راولي. مقصد د کرپټو مارکیټ څخه بغیر دوی ځینې نور خبرونه هم چې هغه په کرپټو مارکیټ پورې نه مربوط خو په اقتصاد پورې مربوط هم دوی بحث باندې کوي او دلته په اړه مقاله یا پاډکاسټ لري. تاسو کولی شئ دې ویب سایټ څخه هم ګټه واخلئ، پاډکاسټونه هم اورېدلی شئ. تجربه کاره ټریډران او تجربه کاره انویسټرز دلته ناست دي او تاسو کولی شئ چې استفاده ځینې وکړئ. دا ویب سایټ هم ډېر مفید دی او زه ډېره استفاده ځینې کوم. کولی شئ په خپل براوزر کې ثبت کړئ، استفاده وړیا ده، په وړیا ډول استفاده ځینې کولی شئ. دریم ویب سایټ چې زه ډېره استفاده ځینې کوم ډیکریپټ دی، decrypt.co. دا هم یو بهترین ویب سایټ دی، خپله شخصا ډېره استفاده ځینې کوم.
مخکې مې هم وویل نور ډېر زیات ویبسایټونه هم شته، خو فقط دغه 3 دانې ولرئ زما په نظر کافي ده. دلته هم مهم خبرونه پاډکاسټونه تاسې لیدلی شئ. کولی شئ ټوله د هرې کټګورۍ مثلا په بلاک چین پورې چې کومه کټګورۍ مربوطیږي لکه مثلا NFT، artificial intelligence یا مثلا میټاورس، دغه هغه موضوعات دي چې دلته دوی هم بحث باندې کوي. یعنی دوی د NFT انو په اړه هم بحث کوي. یعنی هر برخه کټګورۍ جلا ده. کولی شئ د دې څخه هم استفاده وکړئ. مفید ویبسایټ دی. روزانه که تاسې مثلا د دې ویبسایټونو څخه استفاده وکړئ، زه په اطمینان درته ویلی شم چې تر ډېرو خلکو مخته یاست، ځکه اکثریت خلک ډېر خلک دي مثلا ټنبلي کوي، خبرونه نه تعقیبوي، ځان اپډیټ نه ساتي په مارکیټ کې. بل همیشه کوشش وکړئ چې د یو کریپټو کرنسي په اړه دلته مثلا که یو خبر لولئ، کوشش وکړئ چې د هغه کرنسي په ویبسایټ کې هم وګورئ، د هغه کرنسي ټویټر اکاونټ هم چک کړئ چې هغوی هم دا موضوع تایید کړې ده که یا، ځکه بعضې وخت امکان لري چې ویبسایټ یو جعلي خبر خپور کړي. البته دا ډېر معتبر ویبسایټونه دي، ډېر تاسې نه پیښیږي، خو امکان د دې لري چې مثلا یو جعلي خبر خپور کړي، هغه مثلا دغه ونه لري، حقیقت ونه لري او خپله دغه کمیونټي یې تایید نه کړي. نو دغه شی هم تاسې په نظر کې ولرئ. او بل تاسې د ځان لپاره یو ټویټر اکاونټ هم جوړ کړئ، ځکه د کریپټو مربوط ډېر شیان په ټویټر کې هم پیدا کېږي. نو په دې هیله چې ویډیو څخه مو ګټه اخیستې او په ګټه مو تمامه شوې، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر نور دوستانو هم دا ویډیو ورسوئ. تر بیا پورې د الله په امان.